د په سپیشلي نامه د واک ټلویزیون تر دولدونکو سلام وخت مو بخیر. پام راګرځوو د شپږ بجو مهمه ورسوي خبرونو ته. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په تړاو د خوړو نړیوال سازمان څرګندونې. د کار او زده کړو د نجونو د محرومیدو په اړه د یوناما اندېښنه. د اروپایي ټولنې د پروژو پر عملي کېدو د کرنې او مالدارۍ وزارت نیوکه. او د سوریې پر وضعیت د پاکستاني او ایراني چارواکو بحثونه. هم بشپړ خبرونه زه عمر افغان یم. نن د ډسمبر 10 د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د خوړو نړیوال سازمان د دغه ورځې په مناسبت ویلي خواړه نه یوازې اړتیا ده بلکې یو بشري حق دی او هڅه کوو چې په افغانستان کې داسې راتلونکی تضمین کړو چې څوک پکې وږي نه وي. او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې روغتیا هم یو بشري حق دی او ټینګار یې کړی چې د ټولنې او وګړو پر پیاوړتیا د کار وشي. د ډسمبر 10 په 1940 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجموعې لخوا د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د ډسمبر 10 یا بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت که څه هم ښه شوی خو د بشر حقوقو خوندیتوب لا هم په خطر کې دی او نجونې او ښځې لویه بیه پرې کوي. یوناما په افغانستان کې له کار او زده کړو د نجونو پر محرومیدو هم اندېښنه ښودلې ده. په دغه اعلامیه کې د یوناما مشرې روزا تونبایو له قوله ویل شوي د اسلامي امارت چارواکي باید په خپلو هڅو سره د ګډو ارزښتونو او اصولو د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. هغې ویلي له واک سره مسؤلیت هم مل وي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو له 14مې دورې څخه 166 تنه زده کړیان فارغ شول. په میدان وردګ ولایت کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت اړوند له 5 کثیرو رشتوي انسټیټونو څخه د 14مې دورې څخه په بیلابیلو برخو کې 166 تنه زده کړیان فارغ شول. د ملګرو ملتونو متخصصانو ډلې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټونو پر تړل کېدو اندېښنه ښودلې ده او دا پریکړه نه توجیه کیدونکې بللې ده. دغه متخصصینو په یوه اعلامیه کې ویلي که دا پریکړه پلي شي د افغان نجونو او ښځو راتلونکي او روغتیا ته به یوه بله ضربه وي. د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي دا پریکړه به د افغان ښځو او ماشومانو د ناروغۍ او مړینې کچه لا زیاته کړي. اسلامي امارت بیا تر اوسه دا خبر نه رد او نه هم تایید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ دفتر ویلي چې د روان کال له سره تر سپټمبر میاشتې نږدې 959 میلیونه ډالر بسپنه ترلاسه کړې ده خو په خبره یې ټوله اړتیا یې 3.08 میلیونه ډالر ده. دغه دفتر ویلي په افغانستان کې لا هم 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د چاپ خبره د خپلو شریکانو په همکارۍ په یاده موده کې 15.3 میلیونه اړمنو افغانانو ته مرستې رسولې دي. د پنجشیر ولایت ځایي مسؤلینو نن د دغه ولایت له کانونو د تازه استخراج شویو زمرودو د پلور خبر ورکړی دی. د دغه ولایت بیان سیف الدین لټون ویلي چې یو ځل بیا د هیواد پر سوداګرو 3292 قیراط زمرود د 143,600 ډالرو په ارزښت د کانونو د څارنې کمیټې د سیمه ییزو چارواکو او سوداګرو په شتون کې د داوطلبۍ له لارې وپلورل شول. د نوموړي په وینا دغه زمرود په دې وروستیو کې د پنجشیر حصه اول ولسوالۍ د زمرودو له کان څخه استخراج شوي دي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د ترکیې هیواد علماو د دې وزارت له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې ترکیې پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د لیدنه کې سرپرست وزیر د یاد هیواد علماو ته ډاډ ورکړی چې سرپرست حکومت د پانګوالو د ځان او مال خوندیتوب ته ژمن دی او د برخه کې هر ډول اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د هغه موضوع د پروژو پر تطبیق نیوکه کړې چې د اروپایي ټولنې مالي ملاتړ لري. دغه وزارت ویلي د یادو پروژو لویه برخه پیسې د دوی خپلو اداري لګښتونو ته ځانګړې کیږي او خلکو ته په سم ډول خطابات نه رسیږي. دغه اندېښنه د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال صدراعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلوسن سره
په کتنه کې څرګنده کړې ده. ښاغلي نیکولسن په دغه کتنه کې ویلي اروپایي ټولنه د شاوخوا 440 میلیونه ډالرو په ارزښت پروژو په مرسته له افغانستان سره همکاري کوي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین نازي په کابل کې د ازبکستان له سفیر ایبک عثمانوف سره په کتنه کې سمنګان ولایت کې د سیمنټو فابریکې پر جوړولو او د هیواد شمال کې د اکتشافي پروژو پلي کولو په موخه د جواز په ترلاسه کولو خبرې کړې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د ازبکستان د مصنوعي ډیزلو لپاره د افغانستان سټانډرډ سرتیفیکیټ په ترلاسه کولو، د سرخان پلخمري برېښنا مزي پروژې پر ژر پلي کولو، د ترموز نړیوال مرکز په پراختیا او یاد ښار کې د حلال نندارتون په جوړولو خبرې شوې دي. د یاد وزارت په وینا د ازبکستان سفیر عزیزي ته د سفر بلنه هم ورکړې ده. د ټولګټو وزارت بیان محمد اشرف حقشناس په یو بیان کې کښلي چې د سالنګ لویه لار د مرغومي تر 4مې پورې د لویو مسافر وړونکو وسایطو پر مخ تړل شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې کوچني مسافر وړونکي موټر د دې مسیر له فرعي لارو تګ راتګ کولی شي. په هیواد کې په تیرو 2 اونیو کې د $1 بیه کې 4 افغانۍ ډېرښت راغلی. د کابل د شهزاده سرای صرافانو په وینا د همګړۍ یو امریکایي ډالر په 70 افغانۍ او 33 پوله بدلیږي. له دې سره سم یو شمېر کابل ښاریان هم په دې وروستیو کې د خوراکي توکو د بیو له لوړېدو شکایت لري. بلخوا یو شمېر هټیوالو د خوراکي توکو د بیو لوړېدو لامل د ډالر د بیې لوړېدل ګڼي. له هېواده بهر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچي سره د سوریې د وروستیو بدلونونو په اړه بحث او خبرې کړې دي. په دغه کتنه کې دواړو لورو د ایران او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو د وضعیت په هکله هم خبرې کړې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې کښلي چې سوریه کې د جولان پر لوړو سیمو د اسرائیلو بریدونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او دا چاره د سوریې د امنیت او ټیکاو له منځه وړل دي. بیان کې د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا ته په درناوي ټینګار شوی دی. راپورونه کاږي چې محمد البشیر به د تحریر شام غورځنګ له لوري د سوریې انتقالي حکومت لنډمهاله لومړی وزیر وټاکل شي. راپورونه زیاتوي چې نوموړي تر دې وړاندې د سوریې په شمال لویدیځ کې د تحریر شام د ادلب ولایت مسؤلیت پر غاړه درلود. او وروستی خبر هم د سپورټ ډګره دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا د چهارشنبې په ورځ د 3 شلابریزو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه کوي. دواړه لوبډلې همداراز د ډسمبر په 18مه، 19مه او 21مه په 3 ورځنیو یا 50 اوریزو سیالیو کې هم مخامخ کیږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې 2 ټیسټ سیالۍ وکړي. د دوی لومړۍ ټیسټ لوبه د ډسمبر په 26مه پیلېږي او ټاکل شوې ده چې دوهمه د جنوري په 2مه پیل شي. دا د هیواد سیمې نړۍ مهمه ورسي خبرونه. تر بیا ښې چارې.